بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم. قدرمن لیدونکو اوریدونکو نن د لیډرشپ د درسونو په اوږدو کې په یو بل ډیره مهمه موضوع باندې غږیږو. تاسې که چیرته د منګه پخوانۍ ویډیوګانې کتلي هلته موږ د لیډرشپ په بڼه په ډول باندې غږېدلو. درې مختلفو تیوریانو د درې مختلفو نظریاتو له مخې نه لیډران یا مشران هغه ویشلی سوي دي چې د هغوی بڼه سټایل موږ په نړۍ کې کولی شو تر خپل نظر لاندې تیره کړو. هغه ځوانان قدرمن لیدونکي اوریدونکي چې غواړي لیډران شي، غواړي مشران شي، مشرتابه ته مخه کړي، غواړي د یوې ټولنې، د یوه کلي، د یوه ولسوالۍ، د یو قوم، د یوې ژبې او په لویه کې د یو ملت مشرتوب ته زړه ښه کړي، هغه باید د دغو مختلفو بڼو څخه معلومات ولري. نن په دې باندې بحث کوو چې آیا یوازې همدغه بڼه تاسې ته د ښه لیډر وړتیا درکوي او که نه د دې تر څنګ تاسې ځینې نور کارونه هم باید وکړئ. په بڼه کې موږ تر ټولو نه مهمه بڼه چې بریالۍ ذکر کړې وه هغه پکې د ټیم لیډر وه یا د پارټیسپیټري ډیموکراټیک لیډرشپ باسو، مطلب د ډلې مشرتوب. هغه چې تاسې په ډله کې کار کوئ، هم په تولید باندې، هم موخې ته د رسېدلو په لارو چارو باندې فکر کوئ او هم خپل پلویان ملاتړي خوشحال ساتئ. یا موږ ویلي وو چې تصمیمونه پرېکړې هغه د نورو سره په همغږۍ، په مشارکت او د هغوی د نظر خواهۍ یا د هغوی د نظر غوښتنو په اساس باندې تاسې پرېکړې کوئ چې دې ته موږ مشارکتي لیډرشپ یا ډیموکراټیک پارټیسپیټري لیډرشپ ویلي وو. د کوز او پوزمر په نامه دوه ډېر تکړه استادان د لیډرشپ په برخه کې په 1980 کې د لیډرشپ ته د ستر لیډرشپ یا د ښه لیډرشپ ته د غځېدلې لار تر نامه لاندې خپله یوه مقاله وړاندې کړې ده. هغوی په دې باندې غږېدلي چې د لیډرشپ د بڼو تر څنګ تاسو څنګه کولی شئ ښه مشرتوب ته، ښې مشرۍ ته لاره هواره کړئ. د روډ ټو ګریټ لیډرشپ د کوز اینډ پازمر 1987 لیکنه ده. ملګري کولی شي لینک لاندې ترلاسه کړي او په دې توګه باندې هغه په پراخه کچه باندې په ژوره توګه باندې ځان سره مطالعه کړي. زه غواړم د هغوی د دې لیکنې 15 مهم ټکي نن په دې باندې بحث وکړو. 15 مهمې خبرې چې هغه د یو ښه لیډر لپاره مهمې ګڼي. هغوی فکر کوي سره له دې چې تاسو یوه بڼه د لیډرشپ ځان ته خپله کوئ، یو سټایل د لیډرشپ ځان ته اخلئ، د دې بڼې تر څنګ تاسو باید دا 15 چارې په مخ بوځئ د لیډر په توګه، که نه نشئ کولی چې د یو ښه لیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړئ. لومړنی مسؤلیت، لومړنی دنده چې باید ښه لیډر یې خپله کړي او دغه مزل ووهي هغه د ځینو پروسو، د ځینو کړنلارو، د ځینو پروګرامونو تر نیوکو لاندې راوستل دي. په دې معنا چې ښه لیډر په یو هیواد کې، ښه لیډر په یو کلي کې، په یو ولسوالۍ کې، په یو ولایت کې ځینې ټاکلې پروسې، ځینې ټاکلي قانونونه، ځینې منل شوي رواجونه، دودونه هغه تر برید لاندې راولي، په هغه نیوکه کوي او فکر کوي، ځان سره دا تصمیم نیسي چې د دغو قوانینو، د دغو پروسو، د دغو تګلارو په بدلولو سره بهتروالی رامنځته کېږي، ښه والی رامنځته کېږي. یعنې ښه لیډر ځینې غټ ګامونه پورته کوي. غټ ګام دا ده چې ته د یو هیواد قانون تر سوال لاندې راولي، فکر کوي چې په دې قانون کې پلانۍ ماده دا نشي کولی د دې ملت ښېرازه او ښېګڼه هغه خوندي کړي، دا باید بدله شي. یا د یو حکومت، د یو دولت، د یو ولسمشر، د یو والي، د یو ولسوال، د هغه یوه کړنه، د هغه یوه مقرره، د هغه یو حکم هغه تر برید لاندې راولي، هغه تر نقد لاندې راولي او فکر کوي چې دغه ولسمشر، د ده دغه حکم، د ده دغه فرمان، د دې والي دغه کړنه، د دې ولسوال دغه امر دا د دې ټولنې په ښېګڼه نه ده، د دې ټولنې ښېرازه پکې خوندي نه ده، موږ باید د دې په وړاندې ودرېږو، دا بدل کړو. نو لومړنی کار چې لیډر کوي هغه د پروسو، قوانینو، د پرېکړو، د دودونو په اړه باندې انتقاد، نقد، هغه نقد کول دي.
دویمه ډیره مهمه خبره چې کوزز اند پازمر په خپله لیکنه کې د یو ښه لیډر لپاره مهمه ګڼي هغه د لرلید اغېزمن کول دي. په دې معنی چې حتما چې تاسو د یو لیډر په توګه د یو مشر په توګه باندې راټوکېږئ نو شاوخوا زرګونه سلګونه پلویان لرئ، ملاتړي لرئ. د دغو ملاتړو ترڅنګ تاسو حتما یو مخ لرئ، یو لرلید لرئ، یو دورنما تاسو سره موجوده ده چې تاسو چیرته ځئ، په کومه خوا ځئ. لیډر په ورځنیو چارو کې، په ورځنیو کړنو کې هره ورځ دی په دې لرلید باندې خپل اغېز ښندي. اهداف مخې چې دی پالي، د لرلید ته رسېدلو لار چې دوی طی کوي، دغه دی اغېزمنوي او دا اغېز دی په نورو باندې رامنځته کوي. هغه کیدای شي کریزمای، د کریزما له لارې نه چې موږ کریزما ویلي وو چې کیدای شي جنیتیکي او یا کیدای شي تاسو کریزما خپله کوي، کسبي واخلئ، په نورو باندې اغېز ښندئ چې دوی څنګه د دې دورنما یا دې لرلید ته د رسېدلو لاره طی کړي. درېیمه ډیره مهمه کړنه چې لیډران په مخ کې وړي د کوزز او د پازمر له نظره، هغه نور توانمندول دي یا نورو ته د واک سپارل دي. دې ته موږ هغه د ډیلیګیټیو لیډرشپ په معنا باندې هم اخیستی شو، یا په یاده مې موږ دې ته کانټري کلب لیډرشپ هم ویلي وو. په دې معنا چې تاسو د یو لیډر په توګه باندې واک، مسؤلیتونه سره له صلاحیتونو خپلو پلویانو ته سپارئ، یا په خپلو پلویانو کې ځینو داسې کسانو ته سپارئ چې هغوی ډېره وړتیا لري، کولی شي په ښه توګه باندې دا چارې او دا مسؤلیتونه او دا صلاحیتونه هغه اعمال کړي، د هغو څخه کار واخلي، موخو ته د رسېدو لاره اسانه کړي. تاسو هغوی ته وسایل برابروئ، هغوی ته زمینه مساعدوئ، هغوی روزئ، یعنی تاسو کوچینګ لیډرشپ کوئ، هغوی روزئ روزمره. که په هغوی کې کم کمښت موجود وي، د وړتیا له مخې نه هغوی وسایل ونه لري، ځینې مهارتونه هغوی ونه لري، تاسو هغوی ته مهارتونه ورکوئ. تاسو هره ورځ د هغوی سره روزنیزې چارې په مخ وړئ، هغوی ته د وینا کولو فن ورته زده کوئ، په نورو د اغېز ښندلو فن ورته زده کوئ، د کریزما د ترلاسه کولو فن ورته زده کوئ، هغوی ته د کمیونیکیشن، د خبرو اترو، د مفاهمې د رامنځته کولو فن ورته زده کوئ، د ډیسیژن میکینګ، د تصمیم نیولو فن ورته زده کوئ، د مسؤلیتونو او صلاحیتونو ترمنځ توازن د رامنځته کولو فن ورته. نو هغوی په یو نه یو ډول باندې په درېیمه برخه کې تاسو نورو ته د کار کولو توان ورکوئ، هغوی لا پیاوړي کوئ، غښتلي کوئ. ښه لیډر نور لیډران روزي، ښه لیډر نورو ته لاس ورکوي، هغوی ځان سره راوچتوي. ښه لیډر خلک ټیټ نه ساتي بلکې خلک رالوړوي، د ځان سره یې پورته کوي. ښه لیډر په نورو باندې باور کوي او د نورو د باور کولو لپاره په ځان باندې زمینه مساعدوي. هغه ښه لیډر نه ده په 21مه پیړۍ کې چې نور په تیارو کې ساتي، نور کمزوري ساتي. کمزوري خلک ځان سره ساتي او همداسې کمزوري په مخ باندې بیایي، د هغوی له کمزورۍ څخه ناوړه ګټه پورته کوي. په 21مه پیړۍ کې ښه لیډر د نورو تر شا ولاړي. په کلاسیک لیډرشپ کې به عموما لیډرشپ مخکې ولاړو، مګر په 21مه پیړۍ کې باور دا موجود ده چې لیډر تر شا ولاړ، نورو ته زده کړه ورکوي، هغوی توانمندوي، هغوی ته د مخکېتوب، د مخکې تګ چل ور زده کوي. څلورمه مهمه کړنه او مسؤلیت یا چاره یا ځانګړنه چې کوزز او پازمر په هغه باندې ډېر زیات تاکید کوي د یو لیډر په توګه باندې، کله چې تاسو یو سټایل ځان ته خپلوئ، تاسو باید دغه کړنه حتما ترسره کوئ، هغه لاره هوارول دي. ښه لیډر نورو ته د پرمختګ، د ګام اخیستلو، د سفر طی کولو، د مزل وهلو لاره هواروي. د لیډر او د منیجر ترمنځ، د لیډر او د مشر او د مدیر ترمنځ یوه مهمه بیلګه، یوه مهم توپیر هغه هم دا ده، مشر لاره هواري، خپله یو عمل کوي، په عملي توګه باندې د یو نمونې په توګه باندې، د یو سمپل په توګه باندې نورو ته ښیي چې دا چاره څنګه ترسره کیږي. مګر مدیر په نورو باندې امر کوي، دا کار وکړئ، دا کار وکړئ. لیډر دا امر نه کوي چې دا کار وکړئ. لیډر په عملي توګه باندې خپل لاسونه په خاورو ککړوي، خپل جامې په ګرد باندې آلوده کوي، ککړوي، ګرجنې کوي او نورو ته ښیي چې تاسې هم کولی شئ د ما په څېر باندې زحمت وګالئ او دغه غر، دغه دیوال، دا خنډ له مخې لرې کوي. نو ښه لیډر لاره هواروي. همدغه د لارښوونې طریقه ده.
مدیر نورو ته لارښوونه کوي، سهار راځي وایي چې دغه چارې ترسره کوي. لیډر چې کله خپل ډلې خپل ټیم خپل کاري دفتر ته راشي خپله کار کوي، په کمپیوټر کې ناسته لیکنې کوي، خپله زحمت ګالي، خپله ملګري راټولوي، ورته وایي چې څنګه موږ کولی شو دا ویجاړه ودانه کړو، خپله دا کار ترسره کوي. نو په څلورم ګام کې لیډر لار هواروي. پنځمه ډیره مهمه ځانګړنه قدرمنو لیدونکو اوریدونکو چې را یاده مو نه وځي، یو لیډر په توګه تاسو تر ټولو ستر مسؤلیت دا ده چې زړه به غټ ساتئ. د لیډر زړه ډیر ستري، ډیر پراخي، ډیر غټي، ډیر زیات غمونه، رازونه، دردونه په خپل زړه کې پټ ساتلي او ډیر زیاتې خوشحالۍ، ډیرې وړې خوشحالۍ ډیرې غټي او ډیرې زیاتې خوشحالۍ له خپلو پلویانو او ملاتړو سره شریکوي. لیډر خوشحالۍ، لاسته راوړنې، بریاوې له خپلو پلویانو سره مانځي او تکلیفونه، زحمتونه، نیمګړتیاوې هغه په خپل زړه کې پټ ساتي. لیډر کوشش کوي چې مثبت انګیرنه، خوشحالۍ، ښېګڼې، مثبت سوچ هغه خپور کړي، له نورو سره شریک کړي او نیمګړتیاوې هغه په زړه کې وساتي. د وخت په راتګ سره د هغو نیمګړتیاوو د حل لپاره د مخکینیو څلورو ګامونو څخه په استفاده باندې بالاخره کوشش کوي چې ټاکلو موخو او ټاکلې لرلید ته په ګډه باندې د نورو سره ورسیږي. مارټن لوتر کینګ یو ډیره جالبه وینا کوي چې په همدې باندې د نننۍ بحث راغونډو. هغه وایي چې تاسو باید یو خوب ولرئ د ژوند کولو لپاره، د بریالي ژوند کولو لپاره تاسو باید یو خوب ولرئ. هغه خوب چې تاسو په ویښه باندې وینئ او تاسو خوب کولو ته نه پرېږدي. داسې خوب نه چې تاسو په ویده وئ، نه، داسې خوب چې تاسو ویده کېدو ته نه پرېږدي، تاسو بیداره ساتي. هر هغه چا چې په خپل ژوند کې داسې خوب پیدا کړ چې دی بیداره وساته، هغه یو بریالی لیډر او یو بریالی انسان ده. په همدې باندې نننۍ درس او نننۍ بحث پای ته رسو. ډېره زیاته مننه.